په بلوچستان کې د جهالت انتها وشوه، جنۍ به دې خبره مړه شوه چې د خپلې مرضۍ واده یې کړی و. موږ په داسې معاشره کې اوسېږو چې موږ ته زنانه ذات اړو انسان نه ښکاري وروره، یعنې زنانه ذات موږ ته هېڅ هم نه ښکاري. صرف په دې خبره باندې مړه شوه چې د خپلې مرضۍ واده یې کړی و. اسلام حق ورکړی دی زنانو له، زنانو ته ویلي دي چې تاسو د خپله مرضۍ، یعنې په اسلام کې به دې کې ګناه نشته چې زنانه د خپلې مرضۍ واده وکړي. وروره زنانه ته حق حاصل دی چې پلانکې هلک یې خوښ دی را دي ووایي چې دغه هلک زما خوښ دی، څنګه چې د هلک ته حق حاصل دی چې پلانکۍ جنۍ زما خوښه ده. وروره د جهالت انتها شوې ده. دغه معصومیت دغه ویډیو مې وکتله، یقین وکړئ ډېر زیات خفه شوم چې دا جنۍ په کوم انداز روانه ده که نو، او د ګولۍ د ویشتلو انتظار کوي. وروره یعنې کوم په معصوم انداز کې چې روانه ده دغه خپل هدف ته ورسوي، اول ته کې ودرېږي او بیا ورته تمانچه ونیسي جي، او په دغه ځای کې ورور دی که څوک خنځیر انسان دی پته نه لګي، هغه ورته تمانچه ونیسي او کړس دا جنۍ یې ولیږي. په دغه ځای کې بلا خلک راټول شوي دي، صرف په دې خبره باندې د جهالت انتخاب شوې ده چې جنۍ د خپلې مرضۍ واده کړی او دا یې ویلي دي چې یعنې زه په خپله مرضۍ باندې واده کوم. الله اکبر. یعنې نن هم موږ د جهالت هغه انتخاب نه ده، هغه موږ مکمل پار کړی ده. وروره مکمل په موږ کې د جهالت هغه انتخاب راغلی ده. ګوره زنانه ذات ډېر زیات مجبوره ذات دی، خو موږ ته زنانه ذات په دې معاشره کې هېڅ هم نه ښکاري. زنانه ذات موږ ته د چیترو خاوره نه ده، دا موږ ته ښکاري. زموږ دا خیالي چې زنانه ذات خو د چیترې هغه خاورې برابر هم نه ده، یعنې موږ ته په دې وخت کې زنانه ذات داسې ښکاري. ګوره د زنانو ذات په اسلام کې څونه لوی مقام دی. الله پاک په قرآن شریف کې د زنانو څونه ذکر کړی دی او څونه صفات بیان کړي دي. په هر حدیث کې د زنانه باره کې خبر راغلی دی چې زنانه یو داسې ذات دی که نو چې د زنانو نه هر څه پیلاویدی شي جي. زنانه ستا کور آبادولی شي، زنانه تا له هر قسمه کار روزګار کولی شي، تا له هر قسمه عزت درکولی شي. خو مونږ خلکو ته زنانه انسان نه ښکاري، مونږ خلکو د زنانه د چیترې مطابق ښکارېږي. یقین وکړئ دا واقعه په بلوچستان کې راغلې ده، یعنې خپل وروڼه رالګېدلي دي، دا خپله خور یې ویشتلې ده چې ډېره زیاته په سوشل میډیا من وایرل شوې ده او خلک پرې ډېر زیات خفه دي. وروره زه پرې خپله ډېر زیات خفه یم د هغې هغه معصومیت، هغه چې هغه په کوم انداز باندې روانه ده که نو، او د ګولۍ د ویشتلو یعنې د ګولۍ د خوړلو هغه انتظار کوي چې اوس به ګولۍ راځي او زما د وجود په کوم ځای کې به ګولۍ سړېږي، هغه انتظار باندې غریبه روانه ده. هغه معصومیت یې که تاسو وګورئ که نو، ډېرو کتونکو به دا ویډیو کتلي، یقین وکړئ او ما ته تاسو زړه د خلاصه ووایئ تاسو یې خفه کړي یئ که نه. زه یې خپله ډېر زیات خفه کړی یم جي. نو حکومت پاکستان نه هم پکار ده چې د دې واقعې باره کې نوټس والي او دغه کم کسان چې دي د خپل انجام ته ورسوي چې سبا له نور خلک داسې نه راپاڅي او هغه د زنانو سره زیاتې نه کوي او د جهالت د انتخاب نور څوک را نه ولي جي، او د جهالت نور څوک ونه کړي. نن که دوی خپل انجام ته ورسي که نو، سبا له بل څوک هېڅ چېرته هم دا نشي کولی جي. زه خپلو ټولو زنانو ته وایم چې ګوره موږ به داسې معاشره کې اوسېږو که نو، او به موږ به دې معاشره کې داسې ګنده خلک دي، یقین وکړئ یار چې موږ یې سوچ هم نشو کولی. خپلو خورکو له وایم چې چېرته کې هم دا غلط خیالات خپل ذهن ته مه راولئ. ګوره زموږ سره صرف بیا یو اپشن وي، موږ خو د جهالت انتخاب وکړو، اپشن څه صرف ډزې وي، یعنې موږ سره صرف ډزې چې په زنانو ذات باندې وکړو، په بل چا خو موږ ډز نه شو، صرف زنانو ذات ته تکړه یو چې په هغه بدماشي وکړو، په هغه باندې ډز وکړو. د خپلو خورکو له وایم چې هېڅ چېرته هم ړله داسې قسمه قیسې مقدارې مه راولئ، ولې چې په دې معاشره کې ستاسو ډېر لوی کردار دی. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه چې چېرته اوسئ پښتنو. الله مو ښاد ساته. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. والسلام.